قدرمنو لیدونکو په بامیانو کې هغه ځای چې ډیر مشهوره ده یو بند امیر ده او بل د بامیانو بودا یا بوتان. دا ځایونه ډیر زیات مشهور دي چې ډیری خلک د بهرنیو هیوادونو څخه هم دلته راځي او د دې ځای ننداره کوي، د دې ځای لیده کاته کوي. بیا په دې وختونو کې ځکه چې اوس په لاره باندې مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې وي، اوس امنیتي ستونزې نشته، خلک ډېر زیات راځي د نورو ولایتونو څخه او د بهر هیوادونو څخه ډېر زیات خلک راځي. دلته اوس هم ګڼ شمېر بهرنیان هم راغلي دي، یعنې چې ښکاري تاسو ته لاندې ولاړ دي، نو همداسې دې ته ورته د افغانستان د داخل څخه خلک ډېر زیات راځي او ډېر دلته په چکر باندې خلک راځي، دلته چکر دپاره راځي او د دې ځای لیدنه کوي. نو دغه مغاره ورته وایي که څه ورته وایي، دغه کوم سوري چې دلته دي، یعنې په دې کې لکه مخکې مثلا ژوند هم پکې کېده، کسان پکې اوسېدل، اوس هم ډېر لوړ لوړ ځایونه دي چې خلک پکې اوسېږي، خلک اوس هم پکې ناست دي. تاسو ته ښکاري ما وغواړئ اوس هم هلته کوي شاته ځان نشي چې څه کېږي او څه دي پکې هغه څه چې ما درته مخکې یادونه وکړه چې زه داسې ځای درته ښیم چې تر اوسه پورې به هېچا هم په ویډیو کې درته نه وي ښودلی، خو زه هغه ځای درته ښیم، هغه څه درته ښیم چې نورو کسانو یا نورو یوټیوبرانو یا نورو ټلویزیونونو هغه ځای تاسو ته نه ده ښودلی. خو نن زه هغه ځای ته تاسو بیایم چې کوم ځای زما په ذهن کې د ډېر وخت څخه راګرځي او هغه ځای چې ډېر مشهوره ده، ډېر یعنې ډېري کسانو هغه ځای ته تر اوسه پورې نه دی لیدلی، خو زه تاسو ته نن ښیم، فقط تاسو زما ملتیا وکړئ. نو بامیان خو یو سرسبزه ځای ده چې په بامیانو کې مثلا لکه رشقه، شوتله او د بامیانو کچالو ډېر زیات مشهور دي. نو دا د بامیانو کچالو دي چې اوس تازه بس په ګل کې راغلي دي، فقط یو څه وخت وروسته د کچالو دوی باسي. لکه مثلا که دې تر څنګ دغه چینارونه ونې چې دا هم ډېر زیات هغه دي دغه مشهور دي، مثلا د دې نه دروازې، کړکۍ او په چتونو کې هم استفاده کېږي. لیدونکو تاسو وګورئ دا خپله دا غر ډېر اوچت ده او دغه بوت چې تاسو طالبانو په تېره واکمنۍ کې هغوی دا وران کړی و، خو اوس یې بیا د همدې حکومت کې بیا هم چې اوس د طالبانو حکومت ده، د اسلامي امارت حکومت د دوی بیا غواړي چې دا ترمیم کې جوړې کړي. البته په مخکې جمهوریت حکومت کې هم د دې ترمیم چارې پیل شوې وې، شروع کړې وې، خو خاص توجه نه ورته شوې. نو اوس به ورځو ګورو چې څومره کار یې ورته کړی او کوم ځای چې زه درته ښیم چې تر اوسه پورې بل چا نه دی لیدلی، بل چا په تصویر کې نه ده اخیستی، زه یې رااخلم. نو تاسو زما ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو دغه د زه هم رانږدې شولمه دغه ځای ته چې د بامیانو بوت ده، بودا ده، او ورځو دغه مغارو ته، هغه ځای ته چې ډېري کسان نه دي تللي او دغه ځایونه یې نه دي لیدلي. او بیا په دې مغارو کې داسې ځایونه چې تر دې اوسه پورې هلته څوک نه دي تللي، یا یېرېږي یا مثلا د ویرې نه ځي، بیا دې ځایونو ته پام نه ده شوی. خو نن مو زه دغه ځای ته ورولم. تاسو زما ملتیا وکړئ، تاسو ما سره پاتې شئ، دغه ویډیو وګورئ، انشاءالله چې ډېر څه به په دې ویډیو کې تاسو وګورئ او ډېر تاریخي څیزونه به پکې ووینئ او د ډېر تاریخي څیزونو څخه به خبر شئ. ملګرو هغه څه چې ډېر جالبه دي، ډېر یعنې په رښتیا هم ماته خو جالبه دي، نو د ډېرو لیدونکو ته به هم جالبه وي. تاسو به وایئ چې دا لوټې یا مثلا دا لکه تیږې غوندې چې ښکاري، دا خاورې دا به د څه شي که نه؟ ډېري خلک دا سوچ او فکر کوي چې دا دلته ساتلي، دا څومره مثلا پټې کړي دي که نه، لکه دا څنګه داسې ساتلي دي، ولې ساتلي، دلیل یې څه ده؟ دا د هغو بوتانو هغه بوت چې مخکې مات شوی و، دغه بوت ټوټې دي، دغه بوت هغه چې مخکې مثلا په مرمیو په هغه باندې لګېدلی، په بمونو باندې، هغه دي چې هر یوه باندې نمره هم لګېدلی چې مثلا هغه د نمرې په اساس باندې دغه شوي دي. لکه مثلا وګوره 366 نمبرونه چې په هر یوه لوټه باندې، په هر هغه باندې تاسو ته ښکاري چې نمرې پرې وهلي دي. نو زما په نظر باندې، زما فکر باندې چې دا بیرته هغه کوي، دغه همدغه بوت ته به یې جګوي، یا مثلا د نې څخه به بیرته بوت جوړوي. مثلا شاید په دې کې لکه د بوت پښه او مثلا مخ او دغه ټول شیونه شاید په دې کې وي. نو ډېري کسان د دې څخه ناخبره دي
لکه مثلا دغه تاسو ته ښکاري مو ګورئ که نه چې دا ټول مثلا هر ځای مثلا لکه پښه لاس مثلا هر شی ځان ته نمره لري ځان ته په هر ځای باندې نمره وهلې ده ځان ته په هر ځای باندې خپل نمبر هغه کړی ده چې وګورئ تاسې تقریبا 2 منزله 3 منزله سر په سر کړي دي لکه لاندې مو ګورئ تاسو ښکاري درته چې یو منزل لاندې یو منزل بره دي یو منزل بل هم لاندې دي نه دا ټول هغه څه دي چې دلته ساتل شوي دي لکه مثلا برم ښه انچادر یې فرش کړی ده چې باران یې خرابه نه کړي او همدغسې نور هم دي نو ورځو بره ورځو ګورو چې نور څه دي پکې ملګرو دا نورې ټوټې دي چې په دې کوټه کې ساتل شوي دي خو دا ډېرې غټې غټې دي مثلا تاسو که وګورئ ټوله درته ښکاري چې مثلا هغه لکه نقشه کشي و نقشه شوي هم دي وګورئ ټول ښکاري یعنې غټې غټې که مثلا دې ته مونږ خاوره یا لوټې په پښتو کې ورته لوټې ویل کېږي د خاورې ټوټې ویل کېږي چې د خټو څخه جوړې دي نو ډېرې غټې غټې دي تقریبا هرې ودانۍ په شاید 500 کیلو یا 1000 کیلو څخه زیاته وي تاسو ته به ښکاري په دې باندې هر یو باندې نمبر وال شوی ده چې د بره باندې ښه ساتنه هم کېږي او ساتي نو دا چې نور څه دي تاسو زموږ ملتیا وګورئ چې نور په بامیانو کې او د بامیانو په بودا کې څه تاسو ته ښیم زما ملتیا وکړئ لیدونکو تاسو وګورئ چې دا څومره په مهارت سره لکه هغه نقاشي شوي دي څومره په مهارت سره دا جوړې شوي دي دلته د اوسېدو ځای او اوسېدل به لکه پخواني کسان پخوا خلک چې دلته هغوی په دې کې اوسېدل دننه ډېر غټ ځایونه پکې دي ورځو ګورو چې څه دي تاسو ملتیا وکړئ ډېر جالبه ځایونه دي قدرمنو لیدونکو نو دا د بامیانو بودا دویم منزل ده چې تاسو ته ښکاري دغه مغارې دي چې دلته کسان پکې اوسېدل مخکې لکه مثلا نو اوس تیاره دی یعنې هغه مخکینۍ نقشه کشي چې تاسو وګورئ په ډېر مهارت سره جوړ شوي تیاره د ښکاري نه ډېر قدرمنو لیدونکو دا چې تاسو وګورئ هغه مخکیني آثار اوس هم په دې ځای کې پاتې دي لکه هغه کوم نقاشیانې چې مخکینۍ وي که نه اوس هم دغه رنګونه هماغسې پاتې دي لکه څنګه چې مخکې وي هغه مخکې وختونو کې مثلا چې په اوله کې وي هماغسې اوس هم یعنې دا په رنګونو جوړ شوي پاتې دي هماغسې تازه البته کم یې پاتې دي مکمل نه دي پاتې موږ لیدونکو دا دریم منزل ده هغه منزل چې د دې نه پورته فکر نه کوم چې نور ځای وي ستا البته ختو نوره لاره هم شته نو دغه آخري حد ده تاسو ته ښکاري په ویډیو کې درته ښکارېږي چې څومره لوړ لا ختلي دا د بامیانو ښار ده بامیان یو تاریخي ولایت ده هغه ولایت چې دلته پکې ډېر غټ تاریخ پروت ده او دغه سیمه چې د بودا سیمه او دلته چې تاسو دغه مغارې ګورئ دوی دغه کوم چې دا په کوم سیسټم باندې جوړ شوي دي یعنې د انسان فکر په اوس وخت کې فکر نه کوم چې دومره کار وکړي چې دا څنګه جوړ شوي دي ځکه چې دا په ډېر مخکې وخت کې جوړ شوي چې هغه وخت کې نه سکاواټور نه کوم بل څه فقط یوازې د لاس کار دی یعنې دوی دومره مهارت سره دا ځایونه جوړ کړي چې په ډېر مهارت سره جوړ کړي په ډېر یعنې اسانۍ سره دغه شی جوړ شوي دي یعنې دومره تاسو فکر وکړئ لکه هغه ماشین یا سکاواټور باندې جوړ شوي یا مثلا په داسې یو څه باندې جوړ کړي وي چې هغه په اوس وخت کې لکه تخنیکي وسایل ډېر زیات وي دا په پخوا زمانه کې جوړ شوي ډېر وخت ډېر غټ تاریخ لري دا قدرمنو لیدونکو تاسو وګورئ دلته اوس هم هماغسې لکه هغه مخکې چې مثلا د بوتانو عکسونه و هماغسې رسامیانې اوس هم دلته شته خو ډېري د دې ساتونکي وایي چې دا مثلا دلته دغه کوم لیدونکي راځي دغه شی مثلا دغه رنګمالیانې دغه کوم رسامیانې چې دوی شکۍ د ځان سره وړي چې دا به مونږ خرڅ کړو یا به دا مونږ د ځان سره وساتو او دا به ډېر مونږ ته قیمتي وي دا به ډېر قیمته وي تاسو وګورئ دې دغه اوس هم هماغه د بوتانو عکسونه دلته شته چې مثلا هغه رسامي کړې ده
په پخوا زمانه کې به یو تر ټولو هغه چې و مثلا دوی به چې کوم کار کوو بیا به د هغه عکس به په دیوال باندې رسمو او خپل یادګارونه به یې ځان سره ساتل. تاسو وګورئ دغه مقالې چې دوی په ځمکه کې ویستلي دي دا به د څه دپاره وي څه دپاره ویستلي. مثلا د دې تاریخ ډېر زیات دی، یعنې سړی داسې فکر وکړي د دې د تاریخ ته متوجه اوسېږي نو ډېر غټ تاریخ لري. د دې چې دغه مغارې تاسو وګورئ چې په دې تیارې کې دغه هر ځای چې تاسو وګورئ مثلا دلته لکه دغه تیاره هم ده، یعنې ډېر داسې کوټې جوړې کړي چې ډېرې مثلا د ویرې او د ترس نه اوس هم ډکې دي. یعنې بیخي داسې یو فکر وکړو مثلا دلته دغه لار تللې ده نه ښکاري، تیاره ده نو ډېره یعنې د ترس او د وحشت نه ډکه ده. لکه مثلا هغه د کولنګ د بیل چاپونه اوس هم هماغسې پاتې چې په هغه وخت کې مثلا کولنګ بیل و یا به نه و نو اوس هم هماغه ځایونه اوس پکې پاتې دي. نو لیدونکو همداسې دغه د بامیانو بودا ډېر تاریخي قدامت لري، ډېر تاریخي ځای ده. نو ډېری کسان دلته راځي د چکر دپاره راځي، د لیدلو دپاره راځي چې دا ځای وګوري، د دې څخه ننداره وکړي. نو خدای دې چې تاسو هم دلته راسئ د دې ننداره وکړئ، د دې څخه کتنه وکړئ. رښتیا هم چې یو تاریخي ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده او ډېر غټ تاریخ لري دا ځای. موږ لیدونکو دې چې دغه زینې ډېرې په مهارت سره جوړې شوي دي، یعنې ډېرې داسې تنګې داسې یو لارې ورکړي دي چې دې چې یعنې د کښته کېدل اوس هم په ډېر سختۍ سره کې جوړې شوي به څنګه وي. دا د بوت نیمایي ده، یعنې هغه نیمه هغې ده تنه یې ده چې د دې ځای نه پورته ډېر هم نور لوړ هم ده. په رښتیا هم چې بامیان یو تاریخي ولایت ده او باستاني ولایت ده چې ډېر غټ تاریخ پکې پروت ده. نو د دې ځای د معلوماتو دپاره باید د داسې یو شخص سره خبرې وشي چې هغه د ډېر عمر کس وي چې دا مثلا د مغارې ډېرې مثلا خلک مختلف نظرونه لري، وایي چې دا د دې دپاره جوړ شوي، دا مثلا هغه بودایان چې وه یعنې که په هغه وخت کې تاسو فکر وکړئ که نه چې په کوم مهارت سره دوی نقاشي کړې، په کوم مهارت سره دغه ځای جوړ شوی ده، نو رښتیا هم چې هغه د هغه وخت د خلکو فکر یعنې ډېر قوي و چې د دې مهارت مثلا که تاسو فکر وکړئ دغه اوس دپاره دودکش و مثلا چې دودکشونه یې ورکړي، دودکش پکې جوړ شوی ده او مثلا د دې تر منځه کومې نقاشۍ پکې شوي دي او همداسې مثلا څه رقم هغه تاریخي کارونه چې پکې شوي دي، لکه اوس هم خلک ډېر کوشش کوي چې دغه پخواني تاریخي آثار را ژوندي کړي او په خپلو کورونو کې تاریخي آثار جوړ کړي.